هوایي فایرنګ چونکې یو لعنت ته د سره انوسنټ خلک چې کوم دي هغه زخمیان شي، څوک پکې مړه شي، نو لہذا د خلاف پولیس برپور یو مهم شروع کړی دی. پبلک هغه مهم ده چې عوام چې کوم د څومره پورې موږ سره په دې کې یو مدد نه کوي، نو پورې دا چې کوم یو ټریډیشن دا د باندې یا دا چې کوم یو لعنت ده پولیس داسې نشي ختمولی. اوس چې کوم میټ شوی د دې نه پس څومره کسان ستاسو په نوټس کې راغلي او زخمیان شوي یا مړه؟ دغه 25 کسان تقریبا پورا پېښور کې زخمیان شوي وو. هغه نه بعد پولیس برپور کاروایي کړې ده، اف آی آر شوي، خلک اریسټ شوي دي او اسلحه ریکور شوي. صفدر باغی نوتیس سره تعلق لرم، د پیښور اوسېدونکی یم. جی د هوایي فایرنګ چې حوالې سره د چمپیونز ټرافي شوی 55 تنان جوړ شوي. زه دا مطالبه کوم خپل عوام نه چې خدای را خپل د خوشاله معمولی خوشاله جذباتو لپاره د بل سړي کور مروانوي، د ازبرګ ورځې عبادت وکړي او د آخري شپه ډېر ازبرګ شپې دي دا چې کوم چاند رات باندې کوم ډزې کوي، خدای را دې دا ډزې نه کوي. د سره دا ډېر غټ نقصان کیږي، دا چا د کور دیا د دې د لاسه مړ شي او د چا کور د ذریعه معاش ختم شي. نو زما دا مطالبه ده، زما د روډیانو بایګانو ده چې خدای لپاره هوایي فایرنګ دې نه کوي. دا یو انساني جانلیوا عمل دی. پکار دا دی چې مونږ د الله په نوم صداقت ورکو یا صدقه ورکو او د دې ملک دپاره خیر وغواړو. هوایي فایرنګ چې دی که نه دا د دنیا دپاره او د خلکو دپاره نقصان دی. هغه جي په هغې باندې ته به دا یقین ساتې. زه دومره خفه وم چې مال دا ډېره په هغې کې غریبانان زخمیان شول، روجه په خوله خلک اسپتالونو ته لاړل، په ناجیزه باندې لاړل. هغه خوشحالي خلکو ته غم کا. زنده‌باد